خوشحال سادات لپاره کوم پلان جوړ شوی و او څنګه دغه پلان له ماتې سره مخ شو. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ویډیو را سره طرفه پورې ګورئ. د جنرال خوشحال سادات لپاره د دسیسې جوړولو څخه به خبر شئ او زموږ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. یو شمېر وکیلانو خوشحال سادات ته دسیسه جوړه کړې وه. د پولیسو ځوان معین خوشحال سادات ته د یو شمېر وکیلانو له لوري دسیسه جوړه شوې وه. دغه وکیلانو دا دسیسه د سنبولې د 18مې پیښې وروسته جوړه کړې وه تر څو خوشحال سادات دندې ته پرېښودلو ته اړ کړي، خو دوی په خپل پلان کې بریالي نه شول. محور ورځپاڼې په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د نوم د نه ښودلو په شرط دوی ته ویلي چې ځینو وکیلانو د سنبولې د 18مې له پیښې وروسته دسیسه جوړه کړې وه چې پر مټ به یې خوشحال سادات دندې پرېښودلو ته اړ کوي، خو په خپل پلان کې بریالي نه شول. دوی همداراز زیاته کړې ده چې له وکیلانو سره د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو ملاتړ هم و. هغه چارواکي چې د سنبولې میاشتې په 18مه یې ځانګړي ځواکونه وحشیان ګڼلي وو. محور په خپل راپور کې مخکې لیکلي د ولسي جرګې اکثریت غړي له خوشحال سادات سره ځکه مشکل لري چې هغه پولیسو ته امر کړی تر څو په چیک پاینټ کې د وکیلانو موټرونه ودروي، وی پلټي او تورې ښیښې یې سپینې کړي. د یادولو وړ ده چې تېره شپه د کابل د پلچرخي ګمرک سره پولیسو د یو وکیل موټر درولی و او هغوی ته یې ویلي وو چې تورې شیشې دې سپینې کړي، خو په ځواب کې د وکیل ګارد ورته مرمۍ تېره کړې وه. دغه ګارد د پولیسو نیولی او بندي کړی و. له هغه وروسته یو شمېر نور وکیلان هم یادې ساحې ته راغلل. هلته یې د احتجاج په ډول لاره وتړل او ویې ویل چې کوم پولیس د وکیل ګارد نیولی هغه دې دوی ته حواله کړای شي. خو وروسته بیا د شپې 11:30 بجې د ولسي جرګې وکیلانو عاجل غونډه رابللې وه چې دغه غونډې ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم بللی و. هغه هڅه وکړه چې د پولیسو او وکیلانو ترمنځ جنجال حل کړي، خو وکیلانو غوښتنه کوله چې جنرال خوشحال سادات دې له دندې لرې کړی شي. په ټولنیزو رسنیو کې دغه راپورونه تر خپرېدو وروسته خلکو پراخ غبرګون ښکاره کړ چې د وکیلان ملامت دي. هشټینګ یې هم وکارو او د جنرال خوشحال سادات په ملاتړ پوسټونه او لیکنې وکړي او وکیلان یې بیا وغندل. ګرانو کتونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که مو خوښه شوې وي لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.